السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول به ښه. د دې ننني بلاګ شروع شوه او نور به ګورو. ماشاءالله موسم هم ډېر زیات ښکلی دی، تاسو چې کوم دی لیدی شئ. او نن شین دی، پرون ډېر زیات باران و، بلاګ خو مې پکې نه و کړی. او نن موسم چې دی نو ښکلی دی، پرون ټیټ باران شوی دی، دا قسمه ماحول دی. اوس چې کوم دی نو پټي طرف ته راووتم او دا خوړ هم ماشاءالله راوتلی دی. تاسو لیدی شئ خوړ راوتلی دی، خو ټولې پیمپرې دي، ټولې پیمپرې دي، د هغه پیمپرې دي بره چا اچولي دي که نه نو بس خوړ راوړي دلته کې. نو دا تاسو لیدی شئ پیمپر ورڅه وران کړي دي. نو سپاک اوبو ته ګوره وینئ دا ستا پیمپرې ستا نو ټولې پیمپرو شی وران کړی دی، تاسو لیدی شئ. او دا ماحول دی، ځو پټي طرف ته چکر لګو او پټي ننداره به کوو، بیا به ځو. دا ماحول دی ماشاءالله. دا موسم چک کوي، مالټې هم دغه شوي دي او ځو به اخوا نښترو پکې ننداره وکړئ. نښترې پکې ډېرې ټیټې ښکاري. ماحول چې ښکته انجوای کوي. وریځې پکې بیا د نري څاڅکي پکې راغلي وو، نري څاڅکي راغلي، باران اندازه ده او د دې چې ښکاري. دا زیړ ګلونه څه دي، دې پکې خپله یو مزه ده ماشاءالله. تاسو لیدی شئ ماحول ټول شین دی او د دې زیړ ګلونه سره مزدار خوشبو ترې راځي او ډېره مزه لري. مچۍ پکې بنګېږي ماشاءالله. او دا موسم دی چې کوي. وتلی وم او اوس راووتم نو باران ناکې شو ماشاءالله. هم غرمه دی هم باران دی، تاسو ماحول انجوای کوئ او عینه یې ماشاءالله ډېر زیات مزدار ماحول دی. ښکلی شنه بوټي دي، سلیمان مین ښکاره دی، نور دی شین او باران اوازونه به تاسو اورئ پکې. ډېر مست ماحول دی، ډېر ښکلی جانانه. دا فقار یې ډېره مزه کوي. پکې ګلی راکې شو، تاسو لیدی شئ سپینه راورېږي او دا ماحول دی ماشاءالله. الله پاک دې دا ګلی ورده باران دې کې مست خیر چې د خیر هر څه چې خو چې د خیر ډېره مزه کوي انشاءالله. په 15 منټه کې هر څه داسې کړو یې اوبه روانې دي، خیال دی پکې ډېره مزه کوي. دا ټقار یې څه دی، دا باران دی، اوس دا اواز یې سره دا ډېر زیات سکون دی والا اواز دی. دا پاک قدرت ته ګورئ. اوس دا ګلی دی نو تاسو لیدی شئ دې ځمکه باندې دا پرته ده او بره دا غر چې سپین ښکاري نو دا هم ګلی ده. الله پاک چې د خیره سره ورکړي چې د دې دغه نقصان ونه کړي. بیا چې دا شلتالان وغیره اغوستې دی ویې دا بره پکې شین دی که نه، لکه الله پاک قدرت دی نو بس څه به وایو، خیال دی. او دې طرف ته دا تاسو لیدی شئ دا کیسه ده، الله پاک چې خیر وکړي. د دغه موسم دی، د لارو حل دی، ګلی پشو ده او اوس چې کوم دی نو مونږ ځو بازار ته. لالا لږ کار و، زما هم لږ کار دی نو ګاډی را ایستلی لیدی شئ. دا ګلی دی، دا سپین دي زیات ښکاري او دا د کلي پکې ډېر زیات مزدار ماحول ښکاري ماشاءالله. او سره خنداګانې او لالا دی. نور به په بازار کې میلاږي. د خدای دې قدرت ته ګورې، دلته یو څاڅکی باران نه دی شوی، وچ کلک پروت دی، بیخي باران نه دی شوی. هلته کې تاسو ویل د سم قدرت ته ګورئ، دلته کې اوس راکې شوې ده، ځمکه لا وچه ده. اوس باران راکې شو او دا دونه باران او دا هر څه وشو هلته کې او دلته کې نه و. هله باران اوس دلته کې راکې شو ما ووی او هلته کې چې دی سم ټیټ باران و. په دې لاره ما ستاسو ترپاره کلیپ واغوستو
نو پای کې باران نشته او دلته کې چې کوم دی نو اوس راکې شو تاسو لیدلی شئ ډېر زیات مزدار ماحول دی موسم ښکلی دی تاسو لیدلی شئ په کلي کې باران او په چالیار کې چې کوم دی نو بیخي باران و نو او بازار کې هم نه و خو چې موږ اوس راورسېدو نو باران ناکې شو اسمان پکې وبرېښېدو الله دې خیر کوي او دا نایټ ویو دی د بازار هغه طرف ته هم اسمان وبرېښېدو الله دې خیر کوي او اوس به ځو کور ته دا کیسې پیسې دي